د دې غونډې په نامه د هیواد له مختلفو ځایونو څخه پیغامونه، لیکنې او لیکونه موږ ته رارسېدلي دي. زه یې د بیلګې په توګه د څو نومونه یادوم. وتلی شاعر، لیکوال او څېړونکی عبدالباري جهاني، له افغانستان څخه پوهاند رسول باوري، له هندوستان څخه پوهنوال ډاکټر خالق رشید، له امریکا نه پیژندل سوی لیکوال او ژباړونکی ښاغلی رحمت آریا، د امریکا د اوهایو د ایالت څخه یوه درې ژبې افغانه چې اوس په افغانستان کې کار کوي، د دې په غوښتنه د نامه څخه ډډه کوو. زموږ د هیواد غښتلي او قلم او عالي تحلیل خاوند لیکوال او د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس ښاغلی عبدالغفور لیوال، د افغانستان راډیو ټلویزیون رئیس ښاغلی زرین انځور، د افغانستان تکړه لیکوال غلام نبي مفتکر، د بینواوي پاڼې مشر او شاعر خالد حاجي حیدري، ځوان لیکوال حبیب وقار، د غورځنګ ویپاڼې مشر روح الله الهام، د خوست ویپاڼې مشر رحیم خان تڼۍ، په کابل کې د کلید راډیو د مشرتابه په استازیتوب د فرهنګي چارو مسؤل صدیق الله بدر، د مینې راډیو مؤسس او مسؤل ښاغلی آرش ننګیال، د کوزې پښتونخوا له مختلفو سیمو یعنې کوټې، چمن او پېښور څخه د دوی د فرهنګي ټولنو پیغامونه، د استرالیا څخه لیکوال محترم هدایت الله هدایت، له کاناډا څخه د افغانستان مشهور لیکوال چې لیکنه یې هم رالېږلې ده محمد معصوم هوتک، له استرالیا څخه د بشردوستانو ټولنې د مشرتابه جرګې پیغام، د وړانګې ویپاڼې مشر ښاغلي شیرولي یار محمد شینواري، د نعیمي پاڼې مسؤل چې خپله یې تشریف راوړی دی دلته ابراهیم نعیمي، په سټاکهولم کې زموږ یو لیکوال سرلوڅ مرادزی، د کامې فرهنګي او ختیځ خپرندویي ټولنې د مشرتابه پیغام، په لندن کې د افغاني ځوانانو د ټولنې پیغام، او همداشان یو تعداد نور ټولنو شخصیتونو له کابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، کونړ، فراه، پکتیا، خوست، مزار، روزګان او کندوز څخه برېښنا لیکونه او پیغامونه رالېږلي. د یوه ځوان په هکله اخلاقا ځان دغه بولم، څو واره یې لیکلي وه، د کونړ څخه یې خط رالېږلی و، وایي زما نوم نعیم دی، زه د کونړ یم، کیدای شي په دې غونډه کې برخه واخلم. ما ورته ولیکل متاسفانه نه. نو ده په جواب کې ولیکل په دې هیله چې افغانان دلته هم ځوانانو ته د انسان په سترګه وګوري. غواړم د بینوا ویپاڼې له مشر خالد حاجي حیدري نه د دوی د هغې مینې او اخلاص نه مننه وکړم کوم چې د دې کنفرانس سره یې لري. دوی دغه شعار چې تاسو یې ګورئ په خپل لګښت لیکلی او له دوبۍ څخه یې دې کنفرانس ته ډالۍ کړی او رالېږلی. په لیکنو کې د دې کنفرانس لپاره د بریا غوښتنه سوې ده او د مالمو د اوسېدونکو افغانانو، هغو افغانانو چې د دوی په زیار او زحمت دغسې غونډې جوړېږي، د هغوی څخه مننه کړې ده او یادونه یې کړې ده، هیله یې کړې ده چې زموږ او ستاسو له دغه نیک قدم څخه په افغانستان او د اروپا په نورو هیوادو کې هم خلک ادامه ورکړي، استفاده وکړي او د ځوانانو په ویاړ داسې کنفرانسونه او درنې غونډې نورې هم جوړې شي. درنو دوستانو، د ویاړونو یادونه یوازې هغه ولسونه او ټولنې کولی شي چې د هغه په ارزښت پوهېږي او نه غواړي هر څه د تاریخ په ارشیف یا زیرمتون کې بې ګټې پاتې شي. د یوې ټولنې د ویاړونو په معرفي کولو سره د هغه ولس د ښې پېژندنې لپاره اساسي لارې پرانیستل کېږي. ځکه نو د ولسونو لپاره د خپلو ویاړونو لمانځنه، د ځوان نسل سالمه روزنه، هڅونه او ستاینه د هغوی د پایښت اساسي لامل ګڼل کېدای شي. همدا لامل دی چې د نړۍ ویښ او بیدار ولسونه د تیرو او اوسنیو ویاړونو لمانځنه او یادونه کوي. د داسې ادبي علمي غونډو جوړولو نه زموږ موخه هم همدا ده، تر څو زموږ ځوانان دغه اساسي ټکي ته پاملرنه وکړي چې دوی د خپل جګړه ځپلي ولس په وړاندې څومره ستر مسؤلیتونه لري.
د دې ترڅنګ ځوان نسل باید د علم او عرفان له نعمتونو بهرهمند کړو او شپه او ورځ د دې لپاره زیار وباسي. زموږ په نننۍ کنفرانس کښې داسې ځوان لیکوال او شاعران شته چې د ژوند په ډېرو کړاوونو او له کړکېچونو نه ډکو شرایطو کښې د ځان د پوهاوي او مسلکي پوهې د ترلاسه کېدو په موخه زیاتې خوارۍ لیدلي، خو تر دغه ځایه یې ځان رارسولی دي. زه د شعر ادبي لیکنو ټوکو د لوستلو د علاقمند په توګه د مسلک له مخې ځان ته دا حق نور کوم چې ستاسو پر مسؤلیتونو بحث وکړم. دا کار د غونډې نورو برخوالو ته پرېږدم. زه یوازې دومره ویلی شم چې د پښتو ویبپاڼې که په خپل منځ کښې د فرهنګي فعالیت سره کورګینه او یو د بل سره مرسته وکړي، دغه ګډ کار په یووالي، صمیمیت او یو بل ته په درناوي کې سره مخ ته بوځي. د دوی ونډه به د پښتو ژبې د افغانستان د ادب او کلتور او زموږ د ټولنې د تاریخ په ژوندي ساتلو کې نوره هم زیاته او درنه وي. زموږ ځوان ویبپاڼه چلوونکي په مسلکي پوهې باندې په پوهېدو سره نه باید یوازې د یو مطلب د پورته کوونکي او ناشر دنده په غاړه ولري، بلکې د خپل هر قلمي همکار زړه وساتي او د هغه لیکنه په هره برخه په ځانګړو انځورونو داسې ښکلې کړي چې له یوه خوا دغه انځورونه د لیکنې مطلب منعکس کړي او د بلې خوا په دې بڼه سره وکولی شي چې د پاڼو لوستونکو په منځ کښې خپلې پاڼې ته شهرت ورکړي. تر اوسه کله کله لیدل کېږي چې د مطالبو نشرول په بیړه او یوازې د یوې لیکنې او مطلب د نشر په مفهوم ورسره برخورد کړي. پر ځای به وي چې د دې ویبپاڼو درانه چلوونکي د نورو ویبپاڼو یعنې له هغو ویبپاڼو له تجربو او مسلکي مهارت نه چې د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې فعالیت لري نه د کاپي کېدو په بڼه، بلکې د هغوی له تجاربو څخه د معقولې استفادې په شکل ګټه واخلي. په دې وروستیو کې زموږ تاریخي اثار او لیکنې د پردو یرغلګرو تر قلمي یرغل لاندې راغلي دي. د تاریخي معلوماتو خپرول خورا اړین بلل شي. اړینه یې بولم د دغه ناولې لاسوهنې سره د مبارزې په مخه زموږ د نومیالیو مورخینو علمي اثارو په پرله پسې توګه خپاره او په پاڼه کې داسې خوندي کړی شي چې د تورو لاسونو لاسوهنې مخ پکښې نیول سوی وي. همدا ډول د ژوندیو مورخینو او پوهانو څخه غوښتنه وشي چې خپلې لیکنې ویبپاڼو ته ورولېږي، تر څو د دې لارې ډېر ژر افغان لوستونکي وکولی شي چې علمي، ادبي، تاریخي او ټولنیز معلوماتونه او اثار مطالعه کړی شي. د هغو ویبپاڼو مسؤلین چې ویبپاڼه یې په افغانانو پورې اړه لري لپاره ډېره اړینه ده چې تاسو خپل لیکوال وهڅوئ د افغانستان د لویشت تاریخ او جغرافیې په اړه تاسو ته لیکنې وکړي، تر څو چې زموږ راتلونکی نسل د خپل هیواد او خلکو په تاریخ، پخوانیو ریښو، علمي او فرهنګي ویاړونو پوه شي.